اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکې هیلې. دا چې د کال اخري وخت دی او په دې کې اکثره وخت غواګانې لنګېږي او په غواګانو کې ځینې مشکلات رامنځته کېږي. نو موږ تاسو ته ستاسو د غواګانو د مشکلاتو اړوند یو محصول چې دی دا وړاندې کوو. د هغې ښه وخت دی که تاسې استعمال کړئ. عموما غواګانې د لنګون نه 18 ورځې مخکې تر دې چې دا لنګه شي تقریبا د لنګون نه 21 ورځې وروسته په بعضې مشکلاتو یا په بعضې مریضیو باندې اوړي او د دې د مریضیو د کمښت دپاره چې دی تاسې باید ځینې مسایلو باندې باید پوه شئ. دغه دوره د لنګون نه 18 ورځې مخکې او د لنګون نه تر 21 ورځو پورې چې دې ته موږ انتقالي دوره ورته ویو. او په دې دوره کې چې دی که چېرته څاروی یا غوا ښه سالمه تغذیه شي نو دا د دغو شیدو په تولید باندې او په راتلونکي د امراضو په مقابل کې په مقاومت او په تېرېدلو باندې او د بچي په ساخوالي باندې او حتی تر دې پورې چې د رحم میکروبي کېږي په دې ټولو شیانو باندې چې دی تاثیر لري. نو کله چې غوا بلار بشي نو د دې بلاربوالي سره چې دی تاسې باید څارویو ته چې دی ښه خواړه ورکوئ په ښه خوراک کې چې مثلا جوار یا کنجاړه یا بور یا داسې شی ورته حتما ورکوئ چې د هغې سره د هغه ضرورت پوره شي. خو ځینې ضرورتونه د دې داسې چې دا په اسانۍ باندې نه پوره کېږي چې د هغې د جملې نه چې یو دی ایوډین دی، زنک دی، کوبالټ دی، ویټامین ای دی، ویټامین ای دی. او په غواګانو کې اکثره د دغې شیانو کمښت چې دی دا په بچي باندې هم تاثیر لري ځکه بچي چې دی دا خپل طاقت چې دی دا د ورږو د لاسه ترلاسه کوي راسې د مور په ګېډه کې نه ترلاسه کوي. نو هماغه چې کومه غوا صحیح تغذیه نه شي او د هغې ورږه صحیح را نه شي نو د هغې بچي بې سبا په مختلفو ناروغیو باندې مثلا په تیریریا باندې یا په بیبیزیا باندې یا په نورو ناروغیو باندې په اسهالاتو باندې اوړي. نو د هغې دپاره چې دی دا د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د لورې دا یو محصول دی او دا د فرانسوي کمپنۍ چې د ویټالیس په نامه باندې ده د هغې محصول دی. نو دا بولس موږ عموما هغه غواګانو ته چې هغه 2 میاشتې د لنګون ته پاتې یا 1 میاشت پاتې تاسو کولی شئ د بلاربوالي په ټول وخت کې او حتی د لنګون نه وروسته چې دی هم دا تاسو خپلو غواګانو ته ورکړئ. نو د ده په ترکیب کې چې دی ویټامینونه او منرالونه دي او دا څلور جساتو کې دغه د حیوان د لرې ضرورت او د حیوان ضرورت چې دی دا پوره کوي. نو ستاسو که چېرته تاسې د بلاربوالي په مهال باندې ورکړئ نو د دې وجود مقاومت په ډېرې ورږۍ قوي راځي او هغه قوي ورږو نه چې دی قوي انټي باډیانې حتما ورږو ته ځي او د ورږو د لارې خوسي ته ځي نو خوسي به په ناروغیو باندې نه اخته کېږي، چټکه وده به ولري. او دویمه دا ده چې غواګانو کې به هم د ناروغیو هغه پیښې چې کومې دي هغه به پکې څنګه کمې به شي. او نو دا بولس چې دی تقریبا دا 80 ورځې دا په لرې کې چې دی دا پاتې کېږي. تاسو بیا دې ته ضرورت نه لري چې دې ته روزانه ویټامینونه دا شیونه ورکړي. نو اوس وخت کې چې دی که چېرته تاسې غواګانې لرئ او هغه د غذایي موادو کمښت لري یا تاسې په دې پوهېږئ چې د دې لنګون ته لږ وخت پاتې دی نو کولی شئ چې د فرانسې د ویټالیس شرکت ته دغه محصول چې خاص لنګون د امادګۍ بولس دی یا د غواګانې دې ته برابري چې هغوی کې د لنګون نه وروسته مشکلات را نه شي او د بلاربوالي په مهال باندې چې دی غواګانې تقویه کړي. دا تاسې کولی شئ چې د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت څخه یې ترلاسه کړئ.